السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو دوستانو، نن در سره د یو عالم مختصر بیان در سره شریکوم. په دا سکرین باندې تاسو ته ښکاري ډېر زبردست بیان دی، اصلاحي بیان دی. هغه درې کارونه بیان کړي چې یو څوک دغه درې کارونه کوي انشاءالله چې الله تبارک وتعالی به ټول خلک دته پښو ته راولي او د عزت به کوي او دی به هېڅ وخت الله تبارک وتعالی نه ذلیله کوي. نو هغه درې کارونه کم دي؟ راځئ چې د ده څخه یې واورو. درې کارونه کوه، دا ټول خلق به دې خپوله راشي، خپوله ټول خلق به دې تابع شي. خو دا درې کاره شروع که. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي سل من قطعک، ته رشته پاله د هغه چا سره چې هغه در سره رشته کټ کوي. هغه به رشته کټ کوي او ته ورسره رشته پاله. دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ته داسې کوه، هغه به یې کټ کوي. سل من قطعک، ته ورسره رشته برقراروه چې کله هغه رشته کټ کوي هغه به غږ نه کوي او ته غږ کوه. هغه به تعلق نه ساتي او ته تعلق ساته. اب سلام نه ورچي او ته سلام ورچه. واعفو عن، نو په ظاهره خو مونږ وایو چې زه دې سړي ته کمزوری کېږم ځکه زه غږ کوم هغه نه کوي، خو په حقیقت کې دی تا ته کمزوری کېږي. تا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو کس داسې ووي زه داسې کوم او هغه ما سره داسې کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی که دا دسی دا ته چې وای نو دا ته په هغه ته خورې چانګي، خورې یعنی دی به ذلیله کېږي او تاله به راځي. په ظاهره خو مونږ وایو زه عجز ذلیله شوم او دی اوچت شو، خو دی به ذلیله کېږي. واعفو عمن ظلمک، او عفو کوه هغه چاته چې څوک تر باندې ظلم وکړي، معافي کوه. نو ته به وایي چې زه یې معاف کم، نو هغه خو ښه زړور شو، ښه عزت اوچت شو، زه ډېر کمزوری ښکاره شوم. نه، په دې به الله ستا عزت سیوا کوي او هغه به دې خپو کې راګزاري. واحسن الی من اساء الیک، او احسان کوه، نیکی کوه د هغه چا سره چې څوک تر سره بد کوي. چې بل سړی بد کوي نو ته ښه کوه، ته به یې ووینې انشاءالله دا بد واله به تا سره بیا ښه کوي. دا ناپوه دی نو دی به بد کوي او ته ورسره ښه کوه. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق. محترمو دوستانو، تاسو د مولانا صاحب بیان واورېدئ. ماشاءالله ډېر خوندور اصلاحي بیان دی. که څوک هم په دې باندې عمل وکړي انشاءالله په زندګي کې به څه مشکل نه وي. یقینا همداسې ده که یو څوک ستا سره ظلم کوي او ته ورسره ښه کوې یا عفو ورته کوې، نو تر څو به دی ستا سره ظلم کوي آخر به خپله شرمنده وي. او یو څوک ستا سره رشته داري نه ساتي، تی ورسره ساتي، تر څو به دی قطع تعلقي کوي آخر خپله شرمنده کېږي چې دا زه څه کوم او دی څه راسره کوي. نو موږ تاسو باید په ځانو کې داسې عملونه په ځان کې راولو انشاءالله چې په زندګي کې به څه مشکل هم نه وي.